السلام علیکم د لالونو ګرانو قدرمندو عزتمندو لیدونکو کتونکو یو وار بیا د پښتنو د حسب نسب د سلسلې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو په تیره لړۍ کې برق صاحب تاسو سره خبره کړې وه د مذهب او دا ذکر یې کړی و چې موږ هر څه وایو نو د دین او د مذهب نه به نه بار کیږو او خبره دې ته را رسېدلې وه چې اخیري د الله د طرفه د پیغامونو دا کومه سلسله چې ونه دا په پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمامه شوې ده او د قرآن عظیم الشان په شکل کې دغه اخیری کتاب چې کوم دی نو ملو شوی دی د دې نه پس بله خبره نشي کېدی بیا که څوک دعوی لري نو هغه تاسو پته ده چې دروغجن وي راځو خپلې سلسلې پلو برق صاحب تیره سلسله هم خلکو ملګرو خوښه کا تاسو ډېر کوټلي انداز کې وضاحت وکړو چې په هغې کې دیني خبره هم راغله پکې د قرآن عظیم الشان خبره هم راغله نو غواړم چې د خپله لړۍ په وړاندې بیا یو بسم الله الرحمن الرحیم هغه خبره ما همدې دپاره کړې وه چې د وړاندې اوس زه څه ویم هغې دپاره دا بنیاد ډېر ضروري و اشاک چې مونږ یاد کړي دي او دا مو ویلي دي چې اشاک د پښتنو نیکونه وو جی آریه نو ار ځمکه یعنی د ځمکې والا آریو او اسمان یا بیا د دې نه دغه اشاکو نو اشاک چې هندوستان ته راغلل اخوا چې ارث و خو چې د دې هندوکش نه راوړېدل نو دی سره یو کتاب و ریګوید ریګوید د زمونږ ډېرو لرغونو مورخینو او سکالرانو چې کله پښتانه اریه کول نو په هغې کې دا دواړه کتابونه د یو خلکو کړي دي اویستا او ریګوید صرف ولی دا چې یو زوړ دی یو نوی دی نور دواړه د آریو دي خو داسې نه ده دا غلطه ده د آریو کتاب اویستا دی او د اشاکو کتاب چې کوم دی نو دا ریګوید دی ریګوید کې چې اوس څه دي هغه به مونږ ورو ګورو خو د ټولو نه اول پکې د ټولو نه لوی دیوتا چې هغه کوم منلو نمانځلو د هغه وخت سره نو هغه اندر و اندر د باران دیوتا دی او خالص هم باران دی خو د پخوانو کیسو دا دغه دی چې داسې باران زلزله یا طوفان وغیره له بې د دیوي دیوتا نوم ورکولو نو دا دغو چې کوم دغه هم د هغې نوم اندر د هغې دیوتا اندر و اندر چې کوم دی دا د ان نه جوړ دی ان په سنسکرت کې د کترې ته م وایي د غلې دانې ته م وایي تخم ته م وایي لکه اناج غلې ته وایي انډه دغه ته وایي او په افغانستان وغیره کې هګۍ ته هم هغوی تخم وایي یعنې مطلب دا دی وړه دانه چې کومه ده د یو څیز بنیادي اکایي یا دانه چې کومه ده هغه ان وي نو د باران قطره چې کومه ده دا هم د اوبو مور ده قطره چې کومه ده دا د اوبو اکایي ده نو په باران کې به قطرې ورېدې نو د دې وجې نه هغوی اندر ته د باران دیوتا ته اندر نامه خوښه کړه دا یې خوښه کړه دا هر څه چې وو هغه په هر هره طریقه چې خپل نمانځلو هغې سره زمونږ څه کار نشته هغه وخت سره تېرې خبرې دي خو مونږ ګورو چې موجوده وخت کې مونږ سره د اندر څه دي د ده آثار د ده دغه نو یو چې مونږ ګورو نو مونږ سره په پښتنو کې د شجرو په یو سلسله کې د شجرو په یو سلسله کې یو دغه ده چې مونږ ورته نن سبا یا لیکي ورته اسحاقزی یا ورته سحک لیکي خو سحک یا اسحاقزی چې دا خو وروستنی دغه دی اصل کې هم اساک دي نو د هغې په دغه کې یوه قبیله چې کومه ده هغه اندړ ده اندړ او اندر صرف د تلفظ فرق دی په نومونو کې الف زیر او پیش او دغه داسې اهمیت نه لري اصلي
نو اندړ نوم د اندر د منونکو و. یا دا به وایي چې اساک چې و نو دا هم ټول اندړو. خو یا اوس چاته دغه تعلق یاد دی یا نه دی یاد، کوم چې ځان ته اندړ وایي هغې ته هم دا پته نشته دی چې څه دا زموږ د دې نوم وجه څه ده او دا څه دي دا څه دي. خو بهرحال د دې نوم دا نوم موږ د ثبوت دپاره پیش کوو چې اساک چې موږ کوم ورته وایو هغه د اندر منونکي وو او آریه نه وو، ځکه چې آریه د اهور منونکي وو. نو دا راځئ چې ګورو چې اندړ په پښتنو کې څومره دی. څه چې په اندړ په نوم اوس هم مشهور دی، خو شته په افغانستان کې هم ډېر دي، په بلوچستان کې هم ډېر دي، په پښتونخوا کې هم بلا شی دي، په مختلفو کلو کې. خو په سند کې چې دي او دلته هغې کې ډېر لوی لوی عالمان هم شته. یو پکې تاریخ اندړ لیکلی هم دی. هغوی چې دلته راغلل نو هغوی دا دغه وکړو چې مونږ هم اندړان یو، خو په سندي لهجه کې ورته اندړ وایي. نو هغه اندړ چې دی نو هغوی په دې تلاش کې و چې زمونږ تعلق څه دی. نو هغه دلته خپل معلومات وکړل، بیا لاړو. نو هغه چې کوم کتاب لیکلی نو په هغې کې دا ویلي دي چې زمونږ نیکه چې و دا د راجستان نه راغلی و، په مذهباً هندو و، مذهب یې د هندو، خو هلته دشمني شوه نو دلته راوړېدو. نو دلته یو پیر غازي چې مزار یې اوس هم شته دی ډېر لوی، هغه وله پناه ورکړه او بیا د هغه په لاس مسلمان شو. نو د سند اندران چې دي نو د هغه سړي اولاد دی. نو هغه په هغې کې د یو کتاب ذکر ډېر زیات کړی دی چې ډېر مشهور کتاب دی په انل آف راجستان. دا یو انګریز کرنل ټوډ لیکلی دی انل آف راجستان، هغه د راجستان په تاریخ کې. نو هغه هم ویلي دی چې په راجستان کې راجپوت زیات دي، خو دویم نمبر ورپسې اندړ دي. خو موږ چې بیا ګورو نو راجپوت هم اساک دي. خیر خو برحال نو هغه دغه کې خو ورسره خوا کې چې بل ریاست دی هغه آندھرا پردیش دی، دا هم هماغه نوم دی خو لږ ورته بدل دی. آندھرا پردیش چې نن سبا خو ورته آندھرا وایي، خو څه موده وړاندې به ورته حیدرآباد دکن ویلی کېدی و. دکن حیدرآباد جنوب کې د هندوستان هغه جنوب کې پروت دی. نو دا ځان له مخکې یو ریاست و، خو د دې نه وړاندې دا آندھرا ریاست و، ځکه پې هغوی دا نوم ایښی دی د آندرانو ریاست. نو تر دغې پورې خو د اندړانو دغه خبرې. اوس راځو پښتنو کې اندړ خو ما ووی. مندړ یو قوم دی مشهور چې نن سبا په یوسفزو کې اچولی کېږي او ټیک اچولی کېږي، ځکه چې یوسفزي اساک دي. نو په اساکو کې خو اندړ خامخا مندړ. د مندړ ټکي اصل صورتحال مها اندړ دی. مها اندړ چې کوم دی، مها د په هند یورپي ژبو کې لوی ته وایي، مشر ته وایي. نو پخوا قومونو کې یوې قبیلې ځان ته شاهي کورنۍ، مشره کورنۍ دا به ویل، نو هغوی ته به یې مها ویلې. مها اساک یا راجپوت چې کوم دي نو راجپوت یعنې د راجا اولاد. اوس خو دي نه، خو دا نوم هغوی سره تړلی شوی و چې هغوی به ځان ته مشره کورنۍ وي، مها کورنۍ به یې ورته وي. نو هغه مها کورنۍ چې کومه ده یا مها خلک چې کوم دي د مشرې قبیلې چې کوم هغه اولادونه دي، نو هغوی دا دغه خو دی چې مها اندړ خود دي، خو د وخت سره سره د عربۍ او د فارسۍ او د دې ژبو د دغو د وجې نه هغه مندړ شول. پوره مها ټکی چې کوم دی نو هغه نه دی، اوس مندڼ دي. دا خو مندڼ شول. بل په پښتنو کې یو ډېر لوی قوم دی چې هغې ته ماندوري وایي. ماندوري تقریبا په هر ځای کې شته، افغانستان کې زیات دي، افغانستان کې هم ډېر دي. او کمال دا دی چې زموږ په کلي کې اکثریت دی، خو هغوی ځان ته دغه نه وایي،
ای ته پته نشته نوم بدل شوی ای ته پته نشته دی چې مونږ ماندوري یو ماندوري هم هغه ټکی دی مها اندر خو چېرته ډی دی چېرته ری دی مها اندوري هم هغه مها اندر دی مها اندوري دی مها اندري دی خو مندوري د هغې ټکي خو داسې څه موده پس بدلېږي د هغې په تلفظ کې د هغې په لیکلو کې او بیا خو په فارسي او په عربی کې خو ړې او ډال دا شته دیم نه نو هغه چې په دې شکل کې کله راغلو او په مفرس او معرب شو نو ماندوري ترېنه جوړ شو لکه زموږ په کلي کې اوس څلور قومونه دي زموږ د اندړانو نه علاوه څلور دي یادو خیل موټي خیل سنګر خیل خادي خیل او د کاغذاتو نه معلومیږي چې دا د یو نیکه څلور زامن نو هغې ته یو ته هم پته نشته چې موږ ماندوري یو خو هغه ټول چې دي نه ماندوري دي ماندوري هم یو ډېر لوی ټرایب دی نو دا خبرې ما د اندر په تعلق کې وکړي چې دا د هغه قبل اسلام د زمانې نه را روانې دي او دا ثبوت د دې خبره دی چې پښتانه آریه نه دي پښتانه دغه دي یو سوال پیدا کېږي چې مونږ خو به شاید وروسته ځو تاریخ لټو که نه دا وروسته خو د قبیلوي تقسیمونه دي چې په مختلف قبیلو کې لکه تاسو د مندړو ذکر وکړو نو یو سبزي چې دی نو رزړ دی مندړ دی دوړ دی توسخیل دی او پلانې په ډېرو یو سبزي په ډېرو شاخونو کې ویشلي شوي دي خو مونږ خو د دې نه لرې د دې نه شاته به ځو د پښتنو تاریخ مونږ ورته په مجموعي طور اساک وایي چې یونانیان ورته سیتین وایي اوس د هغې چې کوم تقسیمونه شوي دي د هغې تقسیمونه داسې دي چې ډېر خلک یوسفزي دي خو اوس هغوی په نورو ملکونو علاقو وغیرو کې پاتې شوي دي نو هغوی نه دا ایر دي چې مونږ یوسفزي یو یا ته دا ایر دي چې مونږ اساک یو همدا چې په مصر او شام کې وو هغوی نه اوس دا ایر دي چې مونږ دا یو ځکه چې دا خو څه قوم نسل یا دغه نه دی دا خو د اس د تعلق نه چې چا په لومبي ځل اس استعمال کو هغه ټول اساک شول اس ته په پښتو کې هم اوس اسپه یا فارسي کې هم اسپه نو دغه اسپ یا اسپ یا اسپه چې کوم دی نو دا زمونږ خلکو معربه که عربي او فارسي دغه یې ترېنه جوړ کړو نو پی خو په هغه ژبو کې شته نه د پی په ځای فی ولګوله نو یوسف شو نو دا خو د تلفظ فرقونه ژبو سره سره راغلي دي خو مونږ به اصل ماده ګورو او بیا به نور دام ګورو چې نورو قبیلو سره د دوی تعلق څه دی او هغه تعلق چې کوم دی نو هغه دی برابوزي او یو کوي که خیر بل پروګرام کې و تا دا خبره وچېړه زه به د دې قبیلو خبره هم وکړم ځکه چې دا قبیلې چې نن سبا کومې زمونږ په شجرو کې موجودې دي دا ټولې غلطې دي دا هم د هغه غلطۍ یو نتیجه ده چې د کیس عبدالرشید او د آریانو د هغې په غلطۍ په د پاسه بیا خښتې خوی شوي دي هغه ټولې غلطې دي چې بنیاد غلط دی نو دیوال غلط دی نو په هغې کې به هم خبرې کوو چې هغه وړو ته خو نه شو خو لویو یادو قبیلو ته به خبره رسو چې دا په اصل کې دي څه او ورته وایي ولې او څه وایي برصب یو وړه غوندې هغه درته زه ږدمه چې د هندوستان کې چې کوم د پښتنو ریاستونه لکه روهیلکند شو دا هم د پښتنو ریاست و دا د هندوستان د فلمي صنعت د سیف علي دي وغیره پټودي وغیره چې دغه کم خلک وو چې د دې په دغه تسلط خپل د دې خبره ډېره اوږده ده نو دا به په بل پروګرام کې وکړو خو دا هغه دي چې ډېر وروستو تللی دي اساک د دې نه نه تلي هغې ته نن سبا راجپوت وایي اساک چې کوم اصلي دي هغه راجپوت دي او یو قسم له پښتنو سره فرق دی خو دواړه یو دي نو بیا به په یو پروګرام کې د راجپوتو او دغه پښتنو ذکر کوو دا خو اوس تاریخي زمانه کې تللی دي چې مسلمانانو دا چې تا یاد کړل دا خو زموږ معلومه زمانه کې تللی دي موږ د نامعلومه زمانو خبرې کوو صحیح ډېره مننه برق صاحب نن موضوع ځانګړې وه ملګرو تاسو به انشاءالله د دې نه استفاده کوئ او کومې خبرې چې برق صاحب وکړي
نو یو وار بیا دا خواست کوم چې کوم ملګري د نیغ په نیغه دا پروګرام ګوري نو هغه خو د هغې نه خبر شو خو باید هغه دوستان لري رونه لري خپروان لري چې هغه دا یا خو د دې ویډیو دا لینک ولیږي هغه ته یا دغه ویډیو ډاونلوډ کړي یا د هغې سره شیر کړي چې دا ټول پښتانه د خپل اصل نسل نه خبر شي ځکه چې د پښتنو د تاریخ باره کې مختلف قسم تاریخونه لیکل شوي دي او څنګه چې برق صاحب په دې خپلو دلایلو باندې هغه ثابته کړه او ثابتې یې چې دغه تاریخونه غلط دي دوی چې کومه څېړنه کړې ده ځینې ملګري وایي د حوالو نو برق صاحب په ځینې وخت کې حوالې ورکوي د دې نه مخکې مونږ ذکر کړی چې د دې دپاره دوی ډېره لویه مبارزه کړې ده تر هندوستانه پورې تللي دي او د سنسکرت او د هندی او د هندوستان کې چې دا نورې کومې ژبې دي هغه کتابونه یې راغونډ کړي دي او هغې باندې عبور اول حاصل کړی دی هغه لوستي دي نو د هغې نه دی یو نچوړ راویستی دی او مونږ تاسو دپاره دا ثابتوي چې دا پښتانه دا څوک دي نو تمه لرمه چې دا سلسله به تاسو خوښوئ مونږ به د خپل نظر نه هم خبروئ نو د کیمرمین حاجي ګوهرلي سره د لوی الله په امان